السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو ته د T10 لیګ ولسمې لوبې په اړه معلومات درکړم. ولسمه لوبه د پونې ډویلز او ډیلی بولز لوبډلې پر وړاندې ترسره شوه چې د پونې ډویلز سره درویش رسولي لوبیږي، د ډیلی بولز سره محمد نبی او رحمان الله ګربز لوبیږي. زما لپاره د نن غوره انځور رحمان الله ګربز د یوې مسلمان او غوره عقیده لرونکي ټولنې وګړی دی. له موږ د کفر ټاپې لرې ساتي. موږ د دې وخت غوره مسلمان ملت یو. په دغه سړي کې د وړتیا سره ماشاءالله ښه غټ زړه هم سته. د محمد امیر خلاف اول بال شپږیزه وهل کوم عادي خبره نه ده، ځکه امیر په لسګونو نړیوالې لوبې کړي دي. د نړۍ غټ لوبغاړي خلاف ښه لوبه نشي کولی، خو د ګوتو په شمېر لوبې کړي دي او داسې لګیا دی لکه د سویلي افریقا ډویلرز. پونې ډویلز لوبډلې په 10 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 50 منډې جوړې کړې، 50 منډې هدف یې وټاکئ چې په دې لوبه کې درویش رسولي نه واخیستی. دا په روان T10 لیګ کې تر ټولو کم هدف دی. د ډیلی بولز لوبډلې بالرانو په زړه پورې بهترینو توپاچونه ترسره کړل. علي خان نن هم د پرون په څیر بهترینو توپاچونه ترسره کړه. نوموړي په 0.15 اوور کې یوه منډه هم ورنه کړه. درې مهمې خطرناکه ویکټې واخیستلې چې بیا د لوبې پر مهال زخمي سو. پاته یو بال بل بالر وکړ چې دا په روان T10 لیګ کې تر ټولو بهترینه توپاچونه ده. تر اوسه پورې هیچا داسې توپاچونه نه ده ترسره کړې. احمد بټ هم په زړه پورې توپاچونه ترسره کړه. په 2 اوور کې 22 منډې ورکړې، 2 ویکټې واخیستلې. ایډوارډز بیا په 2 اوور کې 11 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیستله. شیراز خان بیا په 2 اوور کې 7 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیستله. ډیلی بولز لوبډلې یاد هدف په 4.4 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. رحمان الله ګربز په 14 باله باندې 16 منډې جوړې کړې. د انصاري لخوا وشو. رودرفورد بیا 14 منډې، لیویس 14 منډې، بپارا 2 منډې جوړې کړې. لوبه یې په 8 ویکټو وګټل. د پونې ډویلز لوبډلې بالرانو انصاري په 2 اوور کې 18 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیستل. محمد امیر بیا په 2 اوور کې 23 منډې ورکړلې، 1 ویکټ یې واخیستل. لوبه یې وبایلل. 14مه لوبه کې امین احمدزي په 2 اوور کې 21 منډې ورکړلې، 2 ویکټ یې واخیستلې. لوبه یې پر کلندر وبایلل. دا په T10 لیګ کې د افغان لوبغاړو په اړه معلومات. د نور تازه معلومات لپاره زموږ سره اوسئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.